د هرات اوسیدونکي د اوسني حاکمه ناوړه امنیتي وضعیت څخه سخت ناراضه دي او وایي چې د ښار دننه په لویو لارو او ان کور کې ژوند ګواښل کیږي او په رڼا ورځ ژوند او شتمني د غلو لخوا لوټل کیږي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. نور حال په راپور کې واورئ. ناامني، وسلوالې غلاوې، سازمان سوي جرمونه هغه څه دي چې د هرات اوسیدونکو ژوند یې تریخ کړی او له دې کبله هره ورځ د خلکو ټولنیز ژوند له ننګونو سره مخ دی. هرات میشته وګړي له چارواکو څخه د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د اړینو اقداماتو د ترسره کولو غوښتونکي دي. وضع امنیتی در ولایت هرات بسیار رو به خراب شدن است. وضعیت خیلی رو به خراب. ما از نیروهای امنیتی افغان خواهشمند می‌کنیم در وضع که در بهبود امنیت کوشش‌های زیادی نمایند. از دولت خواهشمندم و از مردم همچنین که دولت را همراهی کنه و دولت هم خواهشمندم که به تحت شهر هرات وضعیت بخیمه مردم خود کمک کنه و همکاری نمایه. په عین حال کې د هرات امنیه قومنداني سرپرست ویاند عتیق الله وثیق څرګندوي چې پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت او راوستلو لپاره هڅه کوي او د ولس لپاره د ژوند د ډاډمنېدو لپاره به خپل هیڅ راز کوششونه ونه سپموي. پلیس شما هم شب و روز تلاش میکنه و عملا در هر صحنه یا رویداد شخص تا خود قماندان امنیه حضور پیدا میکنه تا باشه که ما از امنیت اگر نه کامل لااقل امنیتی که مورد رضایت مردم ما باشه دست پیدا بکنین و این مطمئن باشین که پلیس هیچگاهی از تلاش و از زحمت کشیدن به خاطر آوردن امنیت دریغ نمیکنه و هیچگاهی هم در این حوزه و در این خصوص کوتاهی نکرده و نمیکنه. هرات ولایت د ولایتي شورا غړي هم په هرات ښار او ولسوالیو کې د ناامنیو د ګراف د لوړوالي څخه کړیږي او وایي چې اوسنی حاکمه ناوړه امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې په ټکو یې ولس د حکومت څخه واټن ونیسي. با ولایت هرات گراف ناامنی بالای به خصوص در ولسوالیا هر هفته ما شاهد کشتار مردم ملکی هستیم، کشتار مردم نیروهای امنیتی هستیم و مردم همیشه اعتراض داره. دلیلیه که متاسفانه خب مردم دور شده از دولت، آنطوری که مردم از دولت هم توقعش برخورد دولت هم عادلانه نیه، یعنی مشکلات مردم به طور عادلانه مرفوع نمیشه متاسفانه. په همدې حال کې د هرات سیمه ییزه اداره وایي چې دوی به په وروستیو کې د امنیت د راوستلو لپاره زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد څرګندوي چې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره به بیا هم د خپل ټولو وړتیاو څخه کار واخلي. این گونه هم نیست که اقدامات نشده باشه. ما در صحبت‌هایی که با پلیس داشتیم بیشترین دستاوردها در 2 ماه اخیر داره. پلیس ادعا میکنه که حتی میزان دستگیری‌های 2 ماه اخیر با ماه‌های پیش اصلا قابل مقایسه نیست. خب این یک دستاورد است. حالا شاید بعضی جرایم در سطح شهر اتفاق افتاده باشه، خب این هم باز باید ریشه‌یابی بشه. عوامل چی هست، چرا شده، بیکاری از، فقر از، ناامنیت و مثل از این. به هر حال این از جمله مکلفیت‌های ماست که از همه ظرفیت خود به خاطر تامین امنیت استفاده کنیم. هرات سیمه ایزه اداره په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د لاسته راوړنو خبرې کوي چې هرات میشته اوسیدونکي وایي د ناامنیو او وسلوالو غلو له کبله په خپلو کورونو کې هم ژوند خوندي نه دی او خپل ټولنیز او سوداګریزې چارې په ډاډمن زړه نسي ترلاسه کولی.